پښتون افغانه ته یو پاشلی ملت یې، ته پر سلو لارو تقسیم سوی ملت یې، ته په سلو نارو باندې پسې سوی یو ملت یې. نو ځکه نن دغه بزدله پنجابی چې هیڅ تاریخ نه لري، هیڅ وجدان نه لري، مرای پاته سوی دی، دغه د فرنګیانو ګولاګان او سپیانې ورساتل، هغه د تھرډ کلاس پنجابی نن پر تا مسلط دی. ستا عزت ستا نفس یې مجروح کړی دی چې د دې ملک په تاڼو کې، د دې ملک په جیلو کې د افغانانو ځوانان خو پرېږده، سپین ږیري خو پرېږده، زموږ خویندې میندې د افغانستان څخه دلته د علاج دپاره راغلې وې، دې بې ناموسانو زموږ خویندې میندې په جیلو کې بندي کړې وې. او هغه په کم نامه ویشل سوي یو، کم داسې زموږ په منځ کې لوی لوی رکاوټونه دي چې موږ یې سره ویشلي یو. هېڅ رکاوټ نشته، یوازې دغه منوسه اسمبلۍ ده، دغه منوسه وزارتونه دي، د دې دپاره زموږ دا کام پر شلو لارو تقسیم سوی دی چې دغه اسمبلۍ د منځه وباسې، دغه سیټان زموږ د منځه وباسې، بیا پښتانه نه دي سره تقسیم. دا ټول نفرت دغه پارلمنټ دغه وزارتو جوړ کړی دی. په شریکه باندې دا وطن د دې مصیبت څخه خلاص کو، او دا مصیبت د پاکستان فوج دی، هغه ترهګر پنجابی دی. بل یو مصیبت دلته نشته، نه د اسمان د خوا یو آفت راغلی دی، نه دلته نور د جهان څخه خلک راغلي دي چې یو مصیبت یو ناجوړي په موږ باندې ګډه سوې ده. مصیبت ناجوړي هغه دغه د پاکستان فوج دی. که کله موږ په دې کې بریالي سو چې دغه ترهګر فوج موږ د خپلې خاورې څخه وشړئ، بیا په دا وطن کې هېڅ غم نشته، هېڅ پریشاني نشته، ټول پښتانه به د عزت ژوند کوي. موږ پر ټول پښتون قام باندې دا غږ کوو چې عزیزه، پر دې چیک پوسټو باندې موږ ولیدل چې د پښتانه قام شملور سپین ږیري بې عزته کېدل. موږ پر دې چیک پوسټو ولیدل چې د پښتانه قام خویندې میندې بې عزته کېدې. موږ په دا پښتونخوا وطن کې هره ورځ وینو چې زموږ مهذبه کورنیانې دي، عزتمنې کورنیانې دي، دغه ترهګر سیکورټي فورسز هره ورځ زموږ د پښتنو کورو ته وراوړي. هلته بیا نه د زنانې عزت ته ګوري، نه د ماشومانو عزت ته ګوري. موږ دلته وینو چې د یوې طبقې سړی نه دی بچاو سوی. نو بیا دغه اجتماعي جنګ تاسو ولې یوازې یوه تنظیم ته په وژو ورکوئ؟ 15 کاله پرسول، هره درېیمه ورځ د پښتنو جنازې دي، د خپلو ځوانانو جنازې پورته کوو او خپل ځوانان ګور ته رسوو. زه به دا خبره وکړم چې نور د دې کام د دې ځوانانو د دې پښتنو وژې ستړي سوي دي، موږ نورې جنازې نسو پورته کولی. راسئ یوه اجتماعي جنازه پورته کړو، هغه د دې ملک پاکستان جنازه پورته کړو چې تندر ته یې وروغورځو چې د دې غوبله څخه ځان خلاص کړو. زموږ تر ټولو لویه بدبختي دا ده کله یو تنظیم ځوان یا یو سیاسي مشر په شهادت ورسېږي، دا نور تنظیمونه یا دا نور ګوندونه یا دا نور پښتانه دا جنازه یا دا شهادت د ځان نه بولي، وایي دا د پلانکي ګوند دی، د دې غم به هغه خوري. بیا که په دا بله خوا کې یو شهید وسي، بیا د هغه سلسله وي. همدغه زموږ تر ټولو لویه کمزوري ده، همدا زموږ دښمن په ډېره چالاکي سره زموږ دغه کمزوري نیولې ده، ځکه یو سړی راپکې وژني. زه دا پوښتنه کوم چې د دې دښمن د ټوپکه څخه کومه ګولۍ راوځي، آیا پر دې ګولۍ باندې دا لیکلې وي چې دا د پي ټي ایم د کارکون دپاره ده، دا د عوامي نیشنل ګوند د کارکون دپاره ده، دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکون دپاره ده، یا دا د جمعیت علما اسلام د ګوند دپاره ده، یا دا د یو بل تنظیم د ګوند دپاره ده؟ پر هغه دا نه یې لیکلي، پر هغه باندې د پښتانه نوم لیکلی، یا چې دا زموږ د شهیدانو کومه وینه توی سي، آیا دا زموږ د وینې رنګ سره جلا دی؟ دا نه دی سره جلا. غورځنګ کوټې له اړخه د ملي شهید ګیلمن وزیر د اول تلین په مناسبت را جوړه سوې غونډه کې ناست د پی ټي ایم سیند ایالت مشر قدرمن ورور نورالله خان ترین، د پی ټي ایم د مرکزی کمیټې مشران ملک مجید خان کاکړ، ملک عنایت خان کاسی، سید زبیر شاه آغا، د صوبائی کمیټې قدرمن ملګری اقبال خان، متی الله، او زموږ د ارنایي د صوبائی کمیټې ممبر فضل خان، ملک ولی محمد کاسی صاحب، ادیب شاعر محترم ظهیر باچا، واب خان کاکړ، او د کوټې ولسوالۍ ډیر قدرمن مشر رحمت غرسنی، او د کوټې ولسوالۍ د مختلفو علاقو د علاقائی کمیټې کوارډینیټرانو، د علاقې ذمہوارانو، سپین ږیرو، ځوانانو، ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخه ملي شاعر
ملي شهید ګیلمن وزیر ته د پر اول تلین باندې او مولانا خانزیب چې د پښتونخوا وطن یو پیاوړی غږ و هغه ته د عقیدت د مینې د احترام سره ګلونه وړاندې کوم په دې هیله باندې چې خدای پاک دې موږ ته دومره وس دومره توان دومره توفیق راکړي چې د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو او هغه منزل ته ځان ورسوو چې د کم منزل دپاره دوی ډېرې هلې ځلې کړي دي. عزیزانو ټولو ملګرو تاسو ته ډېر په تفصیل باندې هر اړخیزه مجلسونه وکړل، خو زه په خپل وار باندې تاسو ته دا خبره کوم چې د کامې مبارزې په لاره کې څومره هم شهیدان سوي دي، څومره هم ځوانانو مشرانو خپل سرونه قربان کړي دي، په دې لاره کې خپل بچان یتیمان پرېښي دي، خپلې میندې بورې کړي دي. دا که په الفاظو کې موږ سره راغونډوو دا د دوی دغه سپېڅلې قربانیانې په الفاظو کې موږ نسو راغونډولی، او دا که موږ په 11 منټه کې سره راغونډوو نو دا په 10 منټه تقریر کې نه سره راغونډېږي. دا دومره سپېڅلي خلک دي، د دې پر د خپل قام او ملت باندې دومره لوی احسانات دي چې موږ په ورځو ورځو پر وغږېږو، بیا هم دغه وخت به کم پاته سي، خو د دوی دا قرباني به موږ نه کو سره راټوله. خو په اسانه لفظو کې زه دا خبره درته کوم چې د کامې مبارزې د شهیدانو سره تر ټولو ستره وفا تر ټولو لویه وفا دا ده چې د دوی لاره خپله کو، د دوی پر لاره باندې تګ وکړو، د دوی سوچ د دوی فکر هغه خپل کو. او بله خبره ده چې هغه نیمګړي ارمانونه چې دوی ګور ته یوړل هغه ارمانونه ورپوره کو. نو یقینا نن په ټول وطن کې بلکې په دغه ټول نړۍ کې چې چیرې هم پښتانه افغانان میشت دي اوسېږي، هغو د ملي شهید ګیلمن وزیر د اول تلین په مناسبت پروګرامونه ایښي دي، سیمینارز ایښي دي، تعزیتي غونډې ایښي دي. همداسې په ټول پښتونخوا وطن کې نن د مولانا خانزیب پر شهادت باندې ټول پښتون قام غمجن دی. خو خبره دا ده چې یو کال مخکې ګیلمن وزیر په شهادت رسیږي، بیا په روزه کې مفتی منیر شاکر صاحب په شهادت رسیږي، او پرون ورځ په باجوړ کې مولانا خانزیب په شهادت رسیږي. یا داسې که بیا په تیرو وختو کې ولاړ سو چې عارف افغان په شهادت رسیږي، ارمان لونی په شهادت باندې رسیږي، په خړ کمر کې زموږ 14 ځوانان په شهادت رسیږي، په 6 جون باندې په واڼه کې زموږ 6 ځوانان په شهادت رسیږي. یا دا اوس پر 10 اکتوبر باندې په خیبر کې د پی ټی ایم 4 ځوانان په شهادت رسیږي، یا ملي شهید عثمان لالا په شهادت رسیږي، یا دا چې بیا زیاده سلسله تر بابړي تر شهیدانو پورې رسي. دا خلک چا شهیدان کړل؟ دا خلکو کم داسې جرم کړیو چې دا په شهادت ورسېدل؟ پر دې باندې ټول پښتون قام باید یو ژور فکر وکړي، او بیا د دې سره پر دې هم فکر وکړي چې تر څو به زموږ دا ځوانان داسې په شهادت باندې رسیږي. عزیزانو دا چې زموږ د پښتونخوا وطن څومره هم معلوم او نامعلومه شهیدان سوي دي،
دې یو شهید هم داسې جرم نه دی کړی چې هغه د اسلام د لارې د داسې یو ناروا کار کړی چې خلکو دې په شهادت رسولی. یا زموږ دا شهیدانو هیڅ داسې یو جرم نه دی کړی چې د انسانیت د لارې د داسې یو ناروا کار کړی چې د انسانیت قانون د په شهادت رسوي. یا دا زموږ شهیدانو د پښتنو په روایاتو د پښتنو په دود او دستور کې داسې یو جرم نه دی کړی چې د پښتانه جرګه دې دا فیصله وکړي چې دا خلک په شهادت ورسوي. نو بیا موږ ټول په کار دی پر دې خبره سوچ وکړو چې ولې یو نه دی دوه نه دی سل نه دی زر نه دی په لکونه معلوم او نامعلوم پښتانه سپین ږیري سیاسي مشران سیاسي کارکنان ادیبان پروفیسران استادان او د مختلفو طبقه سره تعلق لرونکي خلک په شهادت ورسېدل. چا ورسول ولې ورسول؟ عزیزانو په دې ملک پاکستان کې تر ټولو لوی جرم امن غوښتل دي. که چا هم پر خپله خاوره باندې د امن غوښتلو مبارزه شروع کړه د امن غوښتلو شعار یې راپورته کوي نو دا ریاستي واکداران سره راغونډ سي او دا فیصله وکړي چې دا سړی باید نور له منځه یوسو ولې چې دا سړی امن غواړي. دا د امن څخه د دوی دومره کرکه ولې ده؟ دا د امن څخه دوی دومره ویره ولې لري؟ د هغه وجه دا ده چې د دې ملک ریاست پاکستان کاروبار معیشت دا پر ترهګرۍ باندې ولاړ دی. پر ترهګرۍ باندې دوی ډالر ګټي او په هغه ډالرو باندې د دې ملک واکداران او د دې پاکستان فوجي جرنیلان په بار ملکونو کې په یورپ او په امریکا کې الته بیا ځان ته پلازې جوړوي الته بیا دوی بنگلې اخلي د دوی بچان الته وسیږي بیا هلته دوی په بچانو باندې تعلیمونه کوي الته دوی یو پرامنه د خوشحالۍ ډک ژوند کوي او دغه د خوشحالۍ ډک ژوند ستا د وینې په تویولو باندې کوي. دلته ستا پر خاوره باندې پر دې پښتونخوا وطن باندې ډالري جنگونه مسلط کوي او بیا د هغه ډالرو په بدولت دوی ځان ته داسې یو شاهانه ژوند جوړ کړی دی. نو دا فیصله دا پښتون ملت ته پکار ده چې دا پښتانه اوس دا فیصله وکړي چې آیا د دې هر ورځ مرګونو د دې هر ورځ جنازو د دې هر ورځ د ځوانانو د شهادتو یو منظمه قومي اجتماعي پلان لمر سره ستا که نسته؟ کچېرې دا پلان د دې مشرانو سره نه نو دا ځوانانو ته د اختیار ورکړي دا ځوانان په خپله دا پلان جوړولی سي چې د نن بعد به په پښتونخوا وطن کې موږ د خپلو نازولو جنازې نه پورته کوو. 15 کاله پرسول هر درېیمه ورځ د پښتنو جنازې دي د خپلو ځوانانو جنازې پورته کوو او خپل ځوانان ګور ته رسوو. زه به دا خبره وکم چې نور د دې کام د دې ځوانانو د دې پښتنو وژې ستړي سوي دي موږ نورې جنازې نسو پورته کولی. راسه یوه اجتماعي جنازه پورته کړو هغه د دې ملک پاکستان جنازه پورته کړو چې تندر ته ور وغورځو چې د دې غوبله څخه ځان خلاص کړو. نور موږ خپلې منډې نسو جوړولی. نور دلته دا وطن په یتیمانو ډک دی د نورو یتیمانو ګنجایش نشته زموږ ټول وطن ایدې رسوی دی. بلکې د دې دپاره به زما یو اسانه تجویز دی چې د پښتونخوا وطن څومره سیاسي ګوندونه دي څومره هم قامي مشران دي د کوم مکتبه فکر خلک دي دا دې ټول سره کښېني بیا په یورپ او په امریکا کې په لکونو پښتانه افغانان وسیږي دا مشران دې هم لاړ سي د هغو دې ملګري سي په اقوام متحده کې دي د دې ټولو پښتنو شهیدانو اف آی آر د پاکستان د فوج خلاف وکړي چې نور دغه کیسه سره ختمه کړو چې دا یو قاتل فوج دی دا یو ترهګر فوج دی دې په لکونو دلته پښتانه ځوانان په شهادت رسولي دي. عزیزانو دغه کار له موږ څخه غواړي که چېرې موږ پر یوه جنازه باندې خاموشه پاته سو د دې مطلب دا دی چې موږ بلې جنازې ته لار ورکوو. که موږ چېرې د یوه پښتانه پر شهادت باندې خاموشه پاته سو د دې مطلب دا دی چې موږ د بل پښتون د جنازې انتظار کوو. نور به دا کار تر څو موږ کوو نور په دا کار باندې دا کام ستړی دی نور د دا کام اعصاب کار پرېږدي نور دا کام دا توان نه لري چې موږ د خپلو نازولو جنازې پورته کړو.
دا له موږ څخه یو قامي اجتماعي فیصله غواړي خو زموږ تر ټولو لویه بدبختي څه ده زموږ تر ټولو لویه بدبختي دا ده کله یو تنظیم ځوان یا یو سیاسي مشر په شهادت ورسېږي دا نور تنظیمونه یا دا نور ګوندونه یا دا نور پښتانه دا جنازه یا دا شهادت د ځان نه بولي وایي دا د پلانکي ګوند دی د دې غم به هغه خوري بیا که په دا بله خوا کې یو شهید وسي بیا د هغه سلسله وي همدغه زموږ تر ټولو لویه کمزوري ده همدا زموږ دښمن په ډېره چالاکي سره زموږ دغه کمزوري نیولې ده ځکه یو سړی راپکې وژني زه دا پوښتنه کوم چې د دې دښمن د ټوپکه څخه کومه ګولۍ راوځي آیا پر دې ګولۍ باندې دا لیکلې وي چې دا د پی ټي ایم د کارکون دپاره ده دا د عوامي نیشنل ګوند د کارکون دپاره ده دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکون دپاره ده یا دا د جمعیت علما اسلام د ګوند دپاره ده یا دا د یو بل تنظیم د ګوند دپاره ده پر هغه دا نه یې لیکلي پر هغه باندې د پښتانه نوم لیکلی یا چې دا زموږ د شهیدانو کومه وینه توی سي آیا دا زموږ د وینې رنګ سره جلا دی دا نه دی سره جلا چې د وینې رنګ مو یو دی دشمن مو یو دی دا وطن مو سره ګډ دی د دې وطن معدنیات مو سره ګډ دي دا وسایل مو سره ګډ دي غم او شادي مو سره شریکه ده عزت او بې عزتي مو سره شریکه ده بیا ولې دا یې کړه ځان ته احتجاجونه کوو بیا ولې یې کړه ځان ته جنازې کوو بیا ولې یې کړه ځان ته د دې وطن کیس پر مخ باندې وړو چې دا هر څه مو سره شریک دي خو راسئ ټول یو بل ته لاس ورکړو په شریکه باندې دا وطن د دې مصیبت څخه خلاص کو او دا مصیبت د پاکستان فوج دی هغه ترهګر پنجابی دی بل یو مصیبت دلته نشته نه د اسمان د خوا یو آفت راغلی دی نه دلته نور د جهان څخه خلک راغلي دي چې یو مصیبت یو ناجوړي په موږ باندې ګډه سوې ده مصیبت ناجوړي هغه دغه د پاکستان فوج دی که کله موږ په دې کې بریالي سو چې دغه ترهګر فوج موږ د خپلې خاورې څخه وشړئ بیا په دا وطن کې هېڅ غم نشته هېڅ پریشاني نشته ټول پښتانه به د عزت ژوند کوي نو عزیزانو دغه کار دا له موږ څخه غواړي نه د اسمانه فرشتې درته راځي نه په جهان کې نور قومونه راځي چې ستا پر حال باندې زړه وسوځي خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دی وایي زه تر څو پورې د یو قوم حالت نه بدلوم چې تر څو هغه قوم خپل حالات په خپله نه کړي بدل دا د الله پاک حکم دی د قرآن مجید آیات دی د قرآن مجید د یو حرف څخه یو مسلمان انکار نشي کولی دا پوره آیات دی خدای پاک دا فرمایلی دی په قرآن مجید کې اوس دغه د پښتون قام دغه حالت دا به پښتانه په خپله بدلوي بل هیڅوک ساده حالات نشي بدلولی موږ دغه پښتانه چې د 5 فوټه مځکې دپاره خپل وراره یتیموو خپله ورېنداره کونډوو شل د تورو چیشو موټران په موږ پسې پردي ټوپکان مو راخیستي په خپل وطن کې تربور ته په سرو سترګو باندې ګرځو پر خپل پښتانه باندې بدماشي کوو نو راسئ چې په خپلو کې سره خواږه سو یو د بل د ګریوانه لاس وکاږو دغه تور دښمن چې راغلی دی دې ته سره یو موټی سو هغه بیا د پښتنو اتل دی هغه بیا د پښتنو غیرتي دی دا غیرت موږ نه منو چې ته دلته په خپل پښتونخوا وطن کې په خپل کلي کې د پنجابي موټر کې ناست یې د پنجابي راداري دی په جیب کې ده د پنجابي توپک در سره دی خپل وراره یا خپل تربور یا خپل پښتنو ته په سرو سترګو باندې ګورې دا هیڅ غیرت نه دی غیرت به موږ هلته منو چې راسې د دې خپل قام سره په خپل سب کې ودرېږې او دغه دښمن ته مخ ور واړی چې زما په وطن کې د فساد جړ ته لہذا موږ پر ټولو پښتنو باندې غږ کوو چې راسئ په دې کار کې له موږ سره کومک وکړئ موږ ویریږو نه موږ د دې خلکو څه وارخطا نه یو خو البته دا جنگ د ټول وطن جنگ دی دا یوازې د پی ټي ایم ځوانان تر سره نسی رسولی کې تر سره ورسوي هم خو ډېر وخت به واخلي نو موږ پر ټول پښتون قام باندې دا غږ کوو چې عزیزه پر دې چیک پوسټو باندې موږ ولیدل چې د پښتانه قام شملور سپین ږیري بې عزته کېدل موږ پر دې چیک پوسټو ولیدل چې د پښتانه قام خوندې مندې بې عزته کېدې موږ په دا پښتونخوا وطن کې هره ورځ وینو چې زموږ مهذبه کورنیانې دي عزتمنې کورنیانې دي دغه ترهګر سیکورټي فورسز هره ورځ زموږ د پښتنو کورو ته راوړي هلته بیا نه د زنانې عزت ته ګوري نه د ماشومانو عزت ته ګوري موږ دلته وینو چې د یوې طبقې سړی نه دی بچاو سوی نو بیا دغه اجتماعي جنگ تاسو ولې یوازې یوه تنظیم ته په وژو ورکوئ دا زموږ او ستاسو شریک جنگ دی عزیزانو په دې ملک کې تاسو ټول ګرځېدلي خلک یاست لاهور به مو لیدلی وي کراچي به مو لیدلی وي اسلام آباد ته دلته ځوانان ځي په دې کې تاسو نه وینئ د جاپان خلک راځي دلته په دې ښارو کې ګرځي د هندوستان خلک چې دوی وایي زموږ دښمن دی دا خلک راځي دلته په دې ښارو کې ګرځي د چاینا خلک راځي دا بنګلاديش چې د دوی اساسات شوی دی د دې بنګلاديش خلک راځي دلته ګرځي یو سړی دی دلته ولاړ سي ماته دی وشي چې د دې پاکستان پولیسو یا رینجرزو یا د اف سي والا یو جاپاني نیولې د پاکستان په یو تاڼه په یو جیل کې دی بند کړی څوک یې شولای سي یا څوک دا شولای سي چې د دې ملک سکیورټي فورسزو
یو چینایي نیولی وي او په جیل یا په تاڼه کې دې بند کړی هېڅوک یې نشي ښوولی خو بیا موږ په زړهو داسې ثبوتونه درکوو چې د دې ملک په تاڼو کې د دې ملک په جیلو کې د افغانانو ځوانان خو پرېږده سپین ږیري خو پرېږده زموږ خوندې مندې د افغانستان څخه دلته د علاج دپاره راغلې وې دې بې ناموسانو زموږ خوندې مندې په جیلو کې بندي کړې وې او هغه زنانې چې هغه ډېرې سختې ناجوړه وې ولې چینایي یو منظمه ملت دی هغه د چینا په نامه باندې غږ کوي چې د یوه چینایي سره د دنیا په کم کونج کې ظلم وسي ټول چینایان سره درېږي د هغه باس خاص کوي داسې جاپان یو ملت دی یو قوم دی چې په ټوله نړۍ کې د یو جاپاني سره ظلم یا زیاتوب وسي ټول جاپان پر درېږي د دې وجه دا ده چې موږ سره ویشل سوي یو په کم نامه ویشل سوي یو کم داسې زموږ په منځ کې لوی لوی رکاوټونه دي چې موږ سره ویشلي یو هیڅ رکاوټ نشته یوازې دغه منوسه اسمبلۍ ده دغه منوسه وزارتونه دي د دې دپاره زموږ دا کام پر شلو لارو تقسیم سوی دی چې دغه اسمبلۍ د منځه وباسي دا سیټان زموږ د منځه وباسي بیا پښتانه نه دي سره تقسیم دا ټول نفرت دغه پارلمنټ دغه وزارتو جوړ کړی دی ولې نو زموږ هیڅ اختلاف نشته تاسو د دې ټولو پاچانو منشورونه در واخئ د دې ټولو پاچانو منشورونه یو رقم دي دا ټول پاچانو په خپلو منشورو کې دا لیکلي دي چې موږ د دهشتګردۍ خلاف یو دا هرې پاچۍ په خپل منشور کې لیکلي دي چې موږ امن غواړو دا هرې پارټۍ په خپل منشور کې لیکلي دي چې موږ د دې وطن پر وسایلو د دې ولسونو واک او اختیار غواړو دا هرې پارټۍ په خپل منشور کې لیکلي دي چې موږ دلته د دې ولس لپاره روزګار غواړو تعلیم غواړو علاج غواړو نو بیا مو اختلاف پر څه شي دی اختلاف پر دې دی چې کله انتخابات راسي پر یوه حلقه باندې اویا کسان ولاړي نو د هر سړي دا کوشش چې زه دغه اسمبلۍ ته ورسېږم بیا د یو په بل پسې سپکې سپورې سره کوي یو پر بل الزامونه لګوي یو د بل د ټیټ ښکاره کولو دپاره کوشش کوي نو عزیزانو دا اسمبلۍ هېڅ حیثیت نه لري دا وزارتونه دا فنډونه هیڅ حیثیت نه لري حیثیت دا کام لري دا ملت لري دغه شملور پښتانه لري چې کله دغه کام نه در سره ملګری چې د دنیا هر څونه غټه چوکۍ تا ته درکم خو دا هیڅ عزت نه دی ته که عزتمن کېږې ته په خپل کام باندې عزتمن کېږې ته په خپل ولس باندې عزت پیدا کولی سې نو راسئ دا د پنجاب سیټان دا د اسمبلۍ خواهش پرېږدئ د خپل ملت سره ملګرتیا وکړئ دا ملت خپل کړئ تاسو یقین وکړئ که تاسو دا ملت وګټئ دا داسې پیاوړی ملت دی چې ستا شمله به بیا هېڅکله هم چېچېدو ته نه پرېږدي نو زموږ عزت زموږ هر څه هغه زموږ دا کام دی د دې کام دپاره ګیلمن وزیر یا د پی ټي ایم چې څومره هم شهیدان سوي دي یا د دې کام چې څومره شهیدان سوي دي دا موږ پر دا کام باندې احسان نه ګڼو دا زموږ فریضه ده موږ به خامخا تر دې کام سر جاروو ولې چې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې زما د خدایي یو نقشه دا ده چې د بابا آدم علیه السلام او د حوا انا بچي یوه ژبه نه وایي مختلفه ژبې وایي نو دا پښتو ژبه چې ده دا موږ ته د جهان تر هرې ژبې مقدسه ده موږ د یوې ژبې څخه نفرت نه کوو خو زما خپله ژبه ما ته مقدسه ده دا نن زما د کام کمزوري ده چې زه په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم نسم حاصلولی زه خپل بچی مکتب ته استوم چې هغه هلته پوهه زده کړي خو هغه هلته پردۍ ژبه دی په زده کوي هلته پردی تاریخ په زده کوي زما بچي ته احمدشاه بابا نه ورښول کېږي زما بچي ته میرویس نیکه نه ورښول کېږي زما بچي ته باچا خان یا خوشحال خان خټک نه ورښول کېږي زما بچي ته غازي امان الله خان یا شهید ډاکټر نجیب صاحب نه ورښول کېږي زما بچي ته رحمان بابا یا د پښتنو نور اتلان نه ورښول کېږي زما بچي ته میجر عزیز بچي ور زده کوي زما بچي ته راشد میناس ور زده کوي زما په بچي باندې باجوی زده کوي زما په بچي باندې داسې منیر زده کوي دا خو ټول تراګر دي زه څنګه خپل په بچي باندې د تراګرو تاریخ زده کوم زه خپل اتلان لرم خپل مشران لرم چې هغه ټول جهان منلی دي چې هغه د علم علمبرداران دي هغو په ټول پښتون افغان وطن باندې نن کړی دی خدا نن زما بېوسي ده چې زما د بچي څخه خپل پلار و نیکه هېر دی زما بچی په پنجابیانو باندې لګیا دی پر پنجابیانو باندې تاریخونه لیکي په پنجابیانو تاریخونه زده کوي نو عزیزانو د دې وطن دومرې مسلې دي چې پر د هره مسله باندې موږ غږېږو زموږ زړه درد کوي دا وختونه اخلي خو دا وطن دا ملت باید دا مړي چاته نه پرېږدو ستاسو د ډاکټر نجیب صاحب شعار هېر دي چې هغه ته د پاکستان جاسوسان ورولل هلته ورته کښېنستل چې موږ ته دا یو کاغذ را امضا کړه د 500 کالو دپاره به ته د افغانستان رئیس جمهور یې نو ډاکټر نجیب صاحب ورته ویل چې زه یو افغان یم زه څنګه دا فیصله کولی سم چې دا خاوره زه تا ته در تسلیم کړم لهذا زه سر ورکوم خو سنګر نه ورکوم موږ خو داسې اتلان لرو نو موږ به څنګه دا وطن پنجابي ته تسلیموو نن تاسو خبر یاست ستا ټول پښتونخوا وطن دا پنجابیانو ته الاټ شوی دی دا اوس چې کوم دی یو بل پاس کوي د ماینډ اینډ منرلز په نامه باندې د دې مقصد څه شي دی په دې باندې دا پښتانه پوهېږي د دې وطن دا دی چې ستا د ټولې خاورې مالک دا پنجابی دی او دا اوس چې د دوی ارمي چیف تللی ول امریکې ته هلته چې بیا د امریکې د صدر سره لیدلي ول هم د دې دپاره تللی و چې ستا د ټول وطن د وسایلو سودا یې کړې ده اوس به پنجابی او امریکن راځي ستا د وطن وسایل به د دې ځای سره راکاږي دی به په آبادېږي ستا بچی چې دی هغه به دلته فکر کوي ستا بچی به د 2 وختو ډوډۍ نه لري ته به د عزت ژوند نسې پیدا کولی او تا ته به خدای معدنیات درکړي بیا به هغه بل درڅه بیاسي دا بېننګي ده عزیزانو موږ ته خپلو مشرانو بېننګي نه ده ښودلې نو په کار دا دی چې یو پښتون دا بېننګي نه وکړي هسې یو خبره درته کومه موږ پښتانه چې په خپل منځ کې سره کښېنو موږ په دا سیندیانو باندې مسخرې کوو موږ د سیندیانو پر لنګ باندې خاندو زموږ پښتانه کامیډینز په دې سیندیانو باندې موږ لطیفې جوړوو خو تاسو دا سیندیانو ته وګورئ دا اوس دلته ریاست یو فیصله وکړه د دې ملک وزیر اعظم
صدر آرمي چیف فوجي قیادت ټول سیاسي قیادت سره یو فیصله یې وکړله چې دا څلور نیرونه چې دي دا به دوی باسي. دا سیندیان ورته ودرېدل. بیا هغه سیندی که هغه په مذهبي ګوند کې وو، که هغه کم پرسته سیندی وو، که هغه یو ځای ملازم سیندی وو، که هغه یو مزدورکاره سیندی وو، که هغه هسې په نام یو سیندی وو، دا ټول سیندیان سره یو موټی شول. بقاعده دغه د ریل ګاډۍ دا ټرینونه یې بند کړل. نه به د پنجاب پسې ټرین سیند ته راځي، نه به د سیند څخه یو ټرین پنجاب ته ځي. ټولې لارې یې وتړلې. ټول پاکستان یې پر شا کې هغه فیصله ورته په واخیستله. دا سیندیانو پر خپل وطن دا ننګ وکړي. موږ دا شملور پښتانه زموږ غیرت څه سو، زموږ ننګ څه سو، زموږ هغه اتفاق څه سو. موږ خو د هغه خلکو لمسیان یو چې هغه بلۍ نیولی وو، هغه اصفهان نیولی وو، هغه فرنګي ته شکست ورکړی وو، هغه دغه عرب تښتولي ول، هغه دلته سکندر یوناني پر ګوډ وکړي، هغه دلته د چنګیز خان سره ووایي، هغه دلته د هلاکو خان سره ووایي. نن یو پنجابی راغلی دی دلته زما پر کام باندې مسلط دی، نه زما عزت ګوري، نه زما دلته د ځوانانو عزت ته ګوري، نه زما د زنانو عزت ته ګوري، نه زما د شملې عزت ته ګوري. زما د ټول کام په بې عزتي کې دغه پنجابی مولوي څه دی او هېڅوک داسې نشته چې د دې پنجابي جواب ووایي. نو عزیزانو په دې کې هر څومره سره وغږېږو دا زموږ یووالی غواړي، دا د پښتانه اتفاق او اتحاد غواړي. زه په ایمان درته وایم دا زما ایمان دی. تاسو یو ځل دغه خپل ځان خو وازمایاست، دغه د خپل ځان یو ټرای خو واخلئ. تاسو د 15 ورځو لپاره دغه پښتانه په اتفاق سئ، بیا به تاسو وګورئ چې دلته تر تاسو بل زوره وسته. خو موږ دغه بدبختي ده، بې اتفاقي ده، پر سلو لارو تقسیم سوي یو. نو پکار دا دی چې موږ ټول د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې خپل ناموس دپاره سره یو سو. موږ نور دا برداشت نه لرو چې هر ورځ پر فیسبوک باندې، پر سوشل میډیا باندې یا په خپل سترګو باندې وینو هر ځای پر پښتانه باندې ظلم روان دی. نور برداشت ختم شوی دی. که چیرې اوس هم دغه پښتانه مشران، دغه سپین ږیري دا شملور نه سره کښېني، یو اجتماعي فیصله نه کوي، بیا نور د ځوانانو برداشت ختم دی. دا ځوانانو که بیا هر لار په مخه واخیستله، بیا به څوک دا نه ورته وایي چې تاسو جذباتیان یاست یا تاسو پر غلطه لار ولاړاست. نور زموږ برداشت ختم دی. او د دې هر څه دپاره عزیزانو موږ به د خپل ځان سره کار شروع کوو. اول به په خپل ځان کې بدلون راولو، بیا به بل سړي ته دا وایو چې ته ځان بدل کړه. که چیرې ما خپل ځان نه بدل کړی، یو عمل ما په خپله نه عملي کړی، زه بل چاته نسم ویلی. د دې هر څه ظلم سره سره د پنجابي استعمار یو بل سازشم چې هغه دلته دغه هر څه ظلمونه، دا قتلونه، دا وینه ده بیولې ده، جهان ته یې بیا بېرته موږ بدنامه کړي یو چې دا پښتانه ته راګرځي. نو موږ د پنجابي استعمار هر شکل باید وپېژنو، د ده په هر باندې باید ځان خبر کړو. د هغه یوه اړخ دوی داسې استعمالوي. نن سبا دا ټیک ټاک راغلی دی، په موبایل کې یو اپلیکیشن دی، دا ځوانان یې ټول استعمالوي. زه ټولو ځوانانو ته د یو ورور په صفت، د یو کشر په صفت، د یو مشر په صفت دا خواست کوم چې دا ټیک ټاک بالکل تاسو استعمال کړئ، خو دا مثبت استعمال کړئ، دا د خپل کام په ګټه باندې استعمال کړئ، دا داسې مه استعمالوئ چې د دې کام د بدنامۍ سبب وګرځېږي. دا اوس شپږ اووه میاشتې مخکې زموږ د جنوبي پښتونخوا ډېری ځوانان کراچي ته تللي ول. هلته چې په کراچي کې دوی پر دا ټیک ټاک باندې کومې بېهوده ویډیوز جوړ کړي دي، دا د ټول کام د بدنامۍ سبب ګرځي. پکار دا دی چې هر څوک ټیک ټاک استعمالوي د کام بې عزتي باید نه وکړي. موږ ټولو ځوانانو ته دا خواست کوو چې عزیزه ته چې په کراچي کې یو غلط عمل وکړې، په دې د ټول پښتون رنګ بدېږي. نو ته پکار دی چې داسې یو عمل وکړې چې د ټول پښتون نوم په تا باندې ښه یاد سي، نه چې هغه غلط یاد سي. یا دلته خلک نن سبا دا یو ټرند روان دی، یا د وزیرستان ځوانان دا ټیک ټاک ډېر استعمالوي، ډېر بېهوده استعمالوي. نو تاسو د دې کام په خاطر، د دې ولس په خاطر، د دې خاورې په خاطر دا شی مثبت استعمال کړئ، منفي یې مه استعمالوئ. د کام پیغام ورکړئ په دې کې، د خپل کام ترجماني وکړئ په دې کې، د خپل کام سره سوي ظلمونه ښکاره کړئ، خپل کام په دې ظلمونو باندې خبر کړئ، خپل کام ته د یووالي، د اتفاق او د اتحاد پیغام پکې ورکړئ. نه دا چې تاسو خپل د کام بې عزتي پکې وکړئ. او یو دغه کار په پېښور کې د پښتو فلمانو په نامه باندې یو انډسټري ده، د پښتو فلمان پکې جوړېږي. په دې فلمانو کې زموږ د دې کام بې عزتي کېږي. موږ هغو خلکو ته هم دا خواست کوو چې د دې کار څخه کښېنئ. او موږ په دې خبر یو چې دا کار د پنجاب استعمار په خوښه باندې روان دی. پنجابي استعمار غواړي دا چې دا زموږ قام د دنیا نورو قومو ته یو بدنامه، یو کمزوری، یو وحشي قام ورښکاره کړي. په دې پنجابي استعمار خوشحاله کېږي. نو موږ هغه خپلو وروڼو ته وایو چې تاسو که د فلمانو دومره شوقي یاست، بالکل یې جوړ کړئ. موږ هم په دې کې مرسته درسره کوو. تاسو د باچا خان پر ژوند یو فلم جوړ کړئ، تاسو د خوشحال خان خټک پر ژوند یو فلم جوړ کړئ، تاسو د لوی احمد شاه پر ژوند یو فلم جوړ کړئ، تاسو د میرویس نیکه پر ژوند یو فلم جوړ کړئ. موږ کومک درسره کوو، په پیسو هم کومک درسره کوو، په تن هم درسره ولاړ یو. مګر دا مه کوئ چې ته زما د قوم بې عزتي کوې. زما قوم په تاریخ کې ترهګر نه دی پاتې شوی، زما قوم په تاریخ کې د علم دښمن نه دی پاتې شوی. دا ته چې کوم فلمان جوړې دا زما د قوم تهذیب نه دی. لہذا دا کار که ته د پنجابي استعمار دپاره کوې، کې په شعوري توګه کوې، کې په لاشعوري توګه کوې، د دې کار څخه باید لاس واخلې. موږ باید یو ملت جوړ شو. دا د هر ځوان ذمهواري ده، که هغه یو سرکاري ملازم وي، که هغه یو ځای مزدوري کوي، که هغه یو ځای سټوډنټ وي، علم حاصلوي، که هغه د دنیا په هر کونج کې دا کام، دا وطن، دا زموږ سره ګډ دی. باید هر سړی پر خپل ځای باندې د دې کام دپاره خدمت وکړي. نن علي وزیر د تېر یوه کاله سره سکر په داسره ګرمي کې ناست دی. نن صمد حاجي د سند په نوشیرو کې په داسره ګرمي کې ناست دی. نن ملک نصیر د پنجاب په داسرو ګرمیانو کې ناست دی. آیا هغه چې د کام په دې حالت باندې خبر سي هلته بې زړه نه وچاودي؟ نو دا مه کوئ. دا مشران چې دا قربانیان یې ورکوي، دا د پنجاب ظلم په خپل وجود باندې تېروي، دا شهیدانو چې خپله وینه توی کړله دا یې د دې ملت لپاره کړې ده. نو لہذا موږ باید د دې وینې او د خپلو مشرانو د دې قربانیو قدر وکړو، دې ته په سپکه نه وګورو. ټول یو ملت جوړ شو، ټول د دې کام دپاره موږ خدمت وکړو او دغه خپل کام د دې تورې بلا څخه خلاص کړو. یو ځل بیا د خپل له جانبه، د خپلو ملګرو د ټول د تنظیم د جانبه، ستاسو ټولو د جانبه ملي شهید، ملي شاعر ګیلمن وزیر ته، مولانا خانزیب صاحب ته او د وطن ټولو معلومو او نامعلومو شهیدانو ته د عقیدت، د مینې او د احترام سره ګلونه وړاندې کوم. یو بیا دا خواست خدای ته کوو چې خدای پاکه دومره وس، دومره طاقت، دومره توان راکړه چې د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو.
موږ ډېر شهیدان ورکړل نور دا توان نه لرو دومره وس درڅه غواړو چې د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو او ګور ته زیری ورکړو چې پښتونخوا ازاده شوه موږ پر خپله خاوره باندې خپل واک او اختیار ګټلی دی بیا به ټول پښتانه د عزت ژوند کوو نو په اخر کې د ضلع کوچي تنظیم ته د ضلع کوچي ټولو علاقایي کمیټیانو ته ټول علاقایي کوارډینیټرانو ته افرین او شاباس وایم تاسو همت کړی دی دا ځوانان مو دا دونې ولس مو سره راغونډ کړی دی انشاءالله موږ تیار یو چې د وطن دپاره د قربانۍ وخت راغلی پی ټي ایم بیا تیار دی ستاسو د ټولو لمنې دې همیشه د